ځان ته فکر وکړه یا روان پر کومه لاره، دا د چا لپاره، دا د چا لپاره تشتې کومې خواته د خلاصون نه لرې چاره، له خپله باداره، له خپله باداره. په ځینو غلطو رواجو کې یو رواج د ځینو پیشرفته انسانانو په فکر دا راغلی دی په کورو او کوټو کې چې د ټي وي سره په څنګ کې یا خاص ځای جوړ کړي، هلته یو بد رقم شی ایښي، یا هوسۍ وي یا څه وي یا څه وي یا فیل وي یا پړانګ وي یا زمری وي، بد وي بس نصب کړی وي، دا دته خوند ورکوي. په کوټه کې ښه د مبارک صحابه کرامو نومونه لیکلي، څنګه خوند کوي. بدري صحابه کرام مبارک راځي، ډېر حالات مې هېر دي، وایي د چا سره چې وي هر مشکل الله رب العزت ورحلوي. که په کوټه کې د بدري صحابه کرامو نومونه ولیکې نو خو ډېر ښه خوند کوي تر دې چې دا بد ایښول سوی وي. دغه رواج چې هر څوک یې کوي، بیا خصوصا سنیان یې کوي، اهل اسلام اهل ایمان یې کوي، او هغه کسان چې ځان ته روشن فکره وایي، پیشرفت والا وایي، پرمختګ والا وایي، په خپلو مهمانخانو، اتاقو، کوټو، شرکتو کې چیز دي، غلط کار دی، ناروا کار دی. ځان ته فکر وکړه یا روان پر کومه لاره، دا د چا لپاره، دا د چا لپاره تشتې کومې خواته د خلاصون نه لرې چاره، له خپله باداره، له خپله باداره.